منګتل کو خبرې سپینې سپینې کبا تور تور غرونو کې اوسېږو او جنۍ لیونی جاړه اوس زه دا دی درنه لاړم جنۍ لیونی جاړه اوس زه دا دی درنه لاړم چې ما د توې راشه تا نخرې کولې ولې دا لا کومه منطقه ده کوم وطن دی کوم یو قام دی وینې وینې سحر دی اوښکې ماښام دی چې ته ولاړ وې په سړک ترهګر څنګه راتلو چې ته ولاړ وې په سړک ترهګر څنګه راتلو زمونږ ذهنونو کې پتا ټکونه اوس هم شته دی د پښتونخوا په علم او پوهه زرخیزه د پښتونخوا ادب پانګې ته یو شمېر لیکوالان وربخلي ښایسته سیمه شانګله کې د حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې لخوا د کلیزې خوندورې مشاعرې په مناسبت خوندوره ادبي غونډه وشوه د کومې صدارت چې تیر د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد رشاد خان وکړو ستر لیکوال اباسین یوسفزی پکې د مشر ملمه په حیث شریک وو مشاعرې ته د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه شاعرانو ادیبانو او عام خلکو په ګڼ شمېر ګډون وکړو مشاعره کې شاعرانو خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل او محفل ته یې ښکلا وروبخله او د محبوبې د اداګانو نه هم زده کړه کیږي د محبوبې د اداګانو نه هم زده کړه کیږي هر یو سبق ګورې شاکر په کتاب کې نه وي زما د غزل پاڼې ورسره یوازې نه دي زما د تصویرانو زوړ البم ورسره هم دی او خانده چې او خاندې زما د زړه داغونه بیا راک شرابونه بیا سترګې کجامونه بیا زاری ده چې ترګونو بدل کېږو د دې لاندې تر څو به په مونږ ګرځي دغه ژرنده خداونده ځان د مخکې نه سزا ته تیاروم ځان د مخکې نه سزا ته تیاروم د قاضي د تلې ټول ما ته معلوم دی زه د بدو خلکو هیڅ وکالت نه کوم خو د ښه خلکو هم ټول ما ته معلوم دی په دې موقع د حافظ الپورۍ ادبي ټولنې د کابینې غړو سوګند هم پورته کړو زین یوسفزی لیکوال.com شانګله